مور به راته ویل زویه چې د چا زړه ازار نه کې خو د مجبورۍ د لاسه زما زړه ټول ازار سو او دا هم راته ویل چې هر کار په ایمانداري سره کوه خو پر ما ټوله ژوند په بې ایمانۍ کې تېر سو خو نن داسې ښکاري چې زما څخه خپله مور پاتېږي. هاتو ګورئ ژوندی اوسئ. دا ساده اوبه څښئ او که یو بل خاص شی درته راوړم؟ یو خاص شی که پیدا سي ډېر ښه دی. خاص شی خو هلته پیدا کېږي. نوشي جان زما نوم رودره دی، د نندني 5م دا کال وي. ښه. او تاسو؟ پاسه خو د راغول ډېر پر ګران یم. ښه. او وایي یوازې زه نه ټوله خلک وایي چې زموږ د کلي غوندې عبادت ځای په هېڅ ځای کې نشته. نو ولې؟ او وایي چې نه خبر چې زموږ په کلي کې دی زما دا کار خاص نفر دی للن تیواري د کوچنیوالي څخه په دغه کورنۍ پروګرام شروع سو. دا ورته کیا ډینچک یاره یو خبره درته وکړم. څه شي؟ زه د ورا د خلکو څه نه یم. نن ما د یو چا سره جنګ وکړي، خلک په ما پسې وه، نو ما وراولي د ځان مې په ما چې ستا کالي ولیدل نو ومې پېژندلې. د ورا والا په رقم خوندې نه کوئ انډیواله په ډېر انټیکه نظر درته ګوري. یاره ما خو مازې شاله ورسره وکړه، نور څه خو مې نه دي په کړي. او نو ته چا راګرځولی یې؟ ورسه ویې که رودرا وروره غواړې دي؟ وا سبا نه درځمه، زه دستي راځمه. ګوره نوم ستا نوم څه دی؟ راجا مصرا. راجا مصرا ټوله ورځ دې و ماته کتله. که زه و خپلو خلکو ته ووایم نو دا صلت به درکړي چې ورته ووایه خو ته زه د چا څه بیریږم. نه بیریږې؟ یو انډیواله لرې؟ ژوند نسي راسره کولی. زه خو هم ټوله ژوند نه در سره تېروم. یو ګوړه او وایي واره خو دې نوم راوښوه. نوم چې در وښیم نو څه به په وکې؟ په لیست کې لیکمه 155. ډېر لوی غټ ښکاري یې. ښکاري خو مازې حیوانان وژني، زه د انسانانو د زړونو ښکار کوم. ښه نو بیا
هر څه خو به سم وي. بلې ورکه په نیم سهار کې به موږ خپل ټول کار در سره کوو. سمه ده. و کور ته ورننوځئ چې د کورنۍ هر غړی په مخه درتلی بس اسره مه ورته کوئ، پر هغه ځای ختموئ او پاتې څه پرشورام هغه زه خپله وژنمه. ګورئ داسې موقع لا موږ ته دولت نصرت ګورئ دغه ځای حمله در باندې کېږي. لندن تیواري سره د ډېرو کسانو را روان دی. ښه رودرا ورسئ ورننوځئ او دا خوا ورسئ. او دا خوا ورسئ. دادا او ویل لاله زیره چمبازه Alewui! Away na sila, no! Stop! ولې صاحب د زما ملګری دی، ما راغوښتی و. سمه ده زه پوه شوم، خو خلک بیا وایي چې دی د ورا سره راغلی و. او وای د ورا سره راغلی و. مانه ګوره زه صاحب زه نه شناخته یم او نه په ورا کې راغلی یم. پرون ما د یو چا سره جنګ وکړي، یو څو کسان په ما پسې وه، نو زه په ورا ګډ شوم، دننه راغلم. سمه ده ته زموږ سره و ماموریت ته راځه. قومندان صاحب د ده خو باید موږ ډېر عزت وکړو او ته ما باسته بیا زوی ته یو خبر راته وکړه. تا زموږ دپاره ولې خپل ځان په خطر کې واچوئ؟ صاحب رودر ته مې د انډیوالۍ لاس ورکړي. د انډیوالۍ دې 4 ساعته نه کېږي او تا د ده دپاره خپل سر قربانوئ او هغه بې غیرته للن چې د کوچنیوالي راهیسې ما روزلی و. یوه خبر راته وکړه صاحبه، للن خو ستا خاص سړی و، نو بیا هغه ولې داسې وکړه؟ د اتر پردیش سیاست خو د ټولو خاص نفر ور ختم کړل. بس چې کم کسان ځان قربانوي هغه نفر خاص دی. ټوله آمادګي مو نیولې وه ورورکه، ټوله کسان هم را سره وه، د غلطۍ هیڅ امکان نه و. پر هغه سربیره د 2 کسانو او تاسو ټول ته ماته درکړل. او یاره ولې ټول عمر د ادوایي څه معنا؟ زه پوه نه شوم. په شولې کې خو دوا واوه. ولې مسخرې کوې ورورکه؟ موږ په عزت شوه او ته د شولې د فلم خبرې کوې؟ او وایي نه مې ودرته وایي چې ټوله کورنۍ ور ختمه کړه. ته څه مې درته ویل هغه خو چې نه وکړه، ناکه چې زموږ کسان خو ارام په مړه کړه. ورورکه که دا 2 کسان نه وای نو او وایي ګوره بلې ورورکه دلته راشه، په ډېرې ځلانه پسې وګرځېږئ یا پیدا یې کئ. زه قسم درته اخلم ورورکه، ستا د کوکنارو فصل به د پرشورام په مځکه کې حتمن کرل کېږي. که نه نو ستا چاړه او زما غاړه چې زړه دې وغواړي را پرې کړه. یاره دا ستا په سر به نو زه څه وکړم؟ و دا خو هېڅ ګټه نه لري چې ژوندی یم ډېر کارونه به وکړم. اول خو به دغه 2 کار وکړم. صاحب د هوټل مدیریت مې تر اوسه نه دی کړی.
خو زده بیا کوم تاسې په کته یوې میاشتې دپاره ما ته کار راکړي ټوله ورځ به د خلکو لوښي ورپرېولې کارجانه ته خو ودرېږه د وظیفې خبرې مې روانې نو دي ته یا یو صاحبه بله تا ته وظیفه نه نه سوی پیدا کولی تا ته نه وایم بلې صاحبه سیوي خو مې پرونه در رسولې وه مننه صاحبه د پولیس دلته څه کوي څه کیسه ده دا ته یاوه راځه راکښته سه اوی چیرې بیاست د هغه دی چې اوس وظیفه خواره کې پیدا کړې ده ولې کار خرابوي بیا یو څو پوښتنې جنجې کوو ټلیفون ور وکړه چې موږ روان یو څه اړتیا دې درلوده واده د العادات پشکې غورځم اولادات هر څه چې مې کړي دي ډېر ښه مې کړي دي پښیمانه نه یم درځه اوس نو ځان ورته ټینګ کړه درځه شپږ اووه اته نه لس واخله اوی رودرا یاره ده دا هم در سره یو ستاغس پر هغه لارځې اوی یاره دونه پیسې چې ولې ورکړې او وای یاره د هغه په کار وې نو ځکه مې ورکړې نورې به پیدا سي شه راځه کښېنه او وای ورکه رودر تریپاټي دلته کار کوي ولې وه وایاست موږ دغه د کلي څخه راغلي یو اوی هغه دې ولاړئ اوی رودرا ورکه لاړې یاره سبا بیا راسئ ودرېږه درښته سه اوی درښته سه زه تا خو موږ په ماموریت کې نه په باغیواش کې بندي کوو ستا ټکټ مو کړی و چې زنګ راغلی ورسه ولاړ سه ځان وکاږه اوی ولاړ سه داره لزوانه زوی نن نسې اکلای نیکه ورځ ده ته هم زموږ سره پاته سه او وای راسه ته هم کښېنه عبادت وکړه څونه وخت غواړې یو خو دا د نن سبا ځوانان هیڅ د مشرانو خبره نه مني سلام کاکا جانه وعلیکم السلام زوی اوی څه کوې ورورکه ته نه ځې اشه ته یو کار وکړه
دا کلي واخد روان شه زه پسې درځم خاله جانې د خدای په امان ما ته خو داسې معلومیږي چې ده پر ځای ته ویشتلې زه یې ویشتلم و پرون ستا تر تګ وروسته 2 کسان راغلي وه بله راجا ستا ټلیفون دی بله راجا زه رود یار رودره زه ستا ټلیفون ته په انتظار وم زما ټلیفون مات سو سیم کارت مې د بل چا ټلیفون ته ور اچولی دی او یاره ما خو ما یې د دې دپاره ټلیفون در وکړي چې هر څه خو به سمې یا یاره پر ما خو پولیسو حمله وکړه تا ته خو به یو مشکل کې در پېښ شوی کاکا جانه موږ خو غواړو چې بس دا مشکل حل سي او موږ دواړو چې در مخه څنګه ژوند کوئ اوس بیا هم هغسې کوو څنګه ژوند مو کوئ ته خو لیک رسوونکی یې او دی په وظیفه پسې ګرځي او وایي که پیدا هم کړي نو څو معاش به 10,000 10,000 نو تاسو ته وایاست زه خو دا وایم چې زموږ په پوځ کې دې شامل سي او وایي ستاسې په پوځ کې تاسو دواړه د دغه کار دپاره یاست او وایي بسه که یاره د ساره یې لاس راغوړېد راغلی درد زیات سو تعلیم یافته هم یاست نن سبا خو دا تعلیم یافته کسان ګر سره نه پیدا کېږي چاپ سئ کاکا جانه دا خو امکان نه لري تاسو یو بل څه وکړئ سمه ده نو بیا ما بس ته ولاړ سئ ما مالته یو څه وخت تېر کړی دی چې دا کیسې مې سره سمې سي بیرته به راوځئ او وایي یا پلار جانه لور شي نه پرېولمه ښه سمه وظیفه مې پیدا کړې ده د لې په دلې کې او بل دا ډېر ښه ځای دی هېڅ خطر نشته نو څه کېږي ساعت مې تېر دی تاسو یو کار وکړئ د کاکا جانه سره خبرې وکړئ هغه به مو سر در خلاص کړي ډوډۍ مو سړېږي راسې ویې خورئ چیرې ښکېل سوم یاره څه شي وایم چیرې ښکېل سوم یاره نو نور موږ ستا دپاره څه وکړو اوس دلته نڅاګري درته راولو دا کار به مو وسې امادګي یې ونیسو یاره ته خو خبرې مه کوه بس ما په 50,000 روپۍ ستا سر خوښ پرې کېدای سي او وایي یاره ته خو ووځه هغسې یو سړی شته چې ستاسو دا ټوله مشکلات تر حل کړي بس 2,000 روپۍ راکړئ ډېر درد راغلی دی ته یو کار وکړه بخښنه وغواړه داسې نه چې بیا یو ګړی ته صبر وکړه دا ستا دی بلې زما غږ اورئ بله زما غږ اورئ واسطو صاحب ها دا رود راو راجا دی سمه ده نیم ساعت وروسته بیا زنګ در وامه مننه صاحبه کښېنئ په موږ دواړو پسې دا کنډویر کسان بسېږي بله شیټې اوایي زه خبر یم چې پلټنې روان دي نو څه به وسي زما سره هم دغسې چلند وسو دا دی دلته راغلم د محکمې امر مې ومنئ او قرباني مې ورکړه یاره زه په دې اړه خبرې نه کوم بل وار ټلیفون مه راکوه ښه تا څه ویل په موږ دواړو پسې دا کنډویر کسان پسېږي په خاص ډول به للن تیواري په هر څه خبر یم ورسې مړی کوي رزلان صاحبه موږ نه غواړو چې بدماشي وکړو اوایي تاسو نو کوم بدماشان یاست تاسو یاست سیاسي اتلان لکه څنګه چې د هیواد د ساتنې لپاره پوځ شته د هغه رقم کم کسان چې د هیواد پر مخ بیایي نو هغه خو هم ساتنې ته اړتیا لري وزیران او سیاستمداران دوی هم امنیت ته اړتیا لري لري کې نه لري نن سبا په دنیا کې هر څه پېښېږي دا بدماشي زموږ په وسه نه ده پوره صاحبه ښه فکر پر وکئ ویندر جانې سلام علیکم ستړي مه سئ ورورکه خورکه دې ولې نه ده راوستلې زما لور اوس تازه وت سوې ده نو ځکه نه راغله بلې زه پوهېږم ستاسو پر کور چې موږ کوم معامله وکړه پر هغه زه ډېره بخښنه غواړم عمله پروا نه لري خو پر ډېر غلط وخت یې وکړه د نندني واده و پلان زموږ نه و د للن تیواري و للن تیواري چیرې دی وروره تاسو خو د للن د سره راولئ او اعلان وکړئ پرې مه ږدئ
رسولانو اعلان وکړئ که په ما یې څه وسپد یو په مرسته خلاص نه شي درته وایم او وایي دا تا زما څه غلطي وسوه غله وایسي بې غیرته چیرې بیایي درته به اوس سزا موږ ورکوو د شربت خو وچ شه یاره که نه نو بیا تودېږي دا د غني د جوس د څښلو عادت چې در اوسه نه دی ورک سوی یاره د غني جوس خو زه پر بهي نه پرېږدم د تګ در مخه یو وارې غواړم چې د للم جسد ولې نه هغه دې ورته وګوره جویاته په پوهنتون کې څو کسان وه 15 کسان وه زویه 15 کسان څه ورته ویلي وه ستا ادرس یې ځینې غوښتی هغه خو ښه و چې د پوهنتون استاد ولیدله که نه نو څه به پېښ شوي وای زه یو چم کوم په پوهنتون کې یو څو کسانو زما خور راګرځولې وه اشا هغه نورې خبرې بیا وروسته سره وکړو اوس ټلیفون بندومه د خدای پامان ښه نو راته ووایه څه وخت وځو موږ اماده یو څه کیسه ده صاحبه ته یو ځای ته روان یې للن تیواري کاکا جان او د هغه نفر وژلي دي او موږ هم په امن کې نه یو زه خبر یم چې هغه دا وخت چیرې دی دا کنډویر او د هغه ورارګانو سره په ځنګله کې ښکار کوي هلته بیا په پټه ووژنو رزلان او وایي یاره په پټه یې بیا ولې وژنو ټوله باید په دې خبره خبر سي چې هغه کسان ما او تا وژي دا زموږ د کور جنګ دی یاره زما خور ته یې لاس ور اچولی دي پولیس زموږ کور ته ورغلي دي په ما پسې ځغستله وژله مې نو دا جنګ خو زما هم سو ازه زه بیا هېر کړم خو دا زړه یې نه راسره مني هغه دې نه دي اورېدلي چې هر فرعون له رڅاپېړه د موسی سته چې کار مو خلاص کړئ بېرته دلې راسئ دلته په امن کې یاست او وایي ما و تاسو هغه کیسه کړې او که یا زموږ په کلي کې تر ټولو ښه عبادت ځای شته زموږ د کلي یو سړي یو غلطي وکړه او د یو چا ازار یې ټول کړي او وایي دا ډېر څنګه پټاو سوه وځغله اوس ټوله کیسه درته وکړمه زما نوم دی راجا مصرا او دا بل ښکاري چې راسره دی د ده نوم دی رودر راجا او رودر ستاسې د ټولو تمام دی راولاړ شه زما اکا دې را مړ کوي او زما انډیوال دې م را مړ کوي اوس نو ستا د مرګ وخت دی د چلم تپنچه نه ده زویه چار وخت به چلیږي دی پېژنې للن نه مکارامه یو کیسه به درته وکړم داسې و چې للن نه مکارامه و د هغه چا مکارامي وکړه چا چې دی کشنی لوی کړي و ځه وځغله ځغله بیا غیرته و چېرې ځې ونیسه یاره دا ستا ښکار دی دا د څه شي کار دره وروره ما دې بخښه وکړه دا اوس ته څه شي کوې ما دې بخښه وکړه یو ګړی ته خو هم یو کیسه راته وکړه د خپل ژوند په اړه ونیسه راته ویې کړه او وایي راجا ستا اعصاب خراب سوي دي ته اوس د ده څخه کیسه اورې او وایي نو ولې نه اورو یاره د مرګ تر مخ خو به دا راته وایي چې په ژوند کې څه غلطۍ کړي دي راته ووایه په ژوند کې څه غلطۍ کړي دي هغه داسې دی چې
او یاره نو څنګه خو یې ماته ښه راکړې ژر یې ووله یاره اوس د خدای څه بخښنه وغواړه په زور ووایه چې خدای ما وبخښې خدایه ما وبخښې په زور ووایه چې خدای ما وبخښې په ښه کار کې ځنډ کول زما ګر سره نه خوښېږي ښه کار مې وکړې اوه تر ننه پورې دې غلط کار کړی دی تاسو ورته وویل راجا ورودر د ټولو تمام تاسو استراحت وکئ موږ استراحت نه کوو تر دې وروسته دا کنډویر کار ور خلاصوو او وایي څونې تلوار دی د یو عام بدماش او سیاسي اتل ترمنځ ډېر فرق یې تاسو سیاسي حمایت اړتیا لرئ د هغه دپاره خو تاسو خو یاست زه خو سیاستمداره نه یم سیاسي مشاور یم سلاکار دا کنویر د وژلو لپاره باید تاسو د یو غټ سیاسي مشر سره اړیکې ولرئ او تاسو کوم سیاسي مشر ته اړتیا لرئ هغه ماته رامعلوم دی رام بابو شکلا ته رام صاحب د مخالف ګوند ډېر لوی مشر دی په ټولنه کې ډېر عزت لري هغه غواړي چې وزیر نتورام ووژني صاحبه ته دې واده اوس روان دی نتورام ډېر بې غیرته سړی دی د هغه د وژلو دپاره یې وسوبیر یادو ته پیسې ورکړې وې د سوبیر په اړه داسې ویل کېږي چې د هغه مخ ته مچ لا بڼو نسي والی ډېر ښه نښه ویشتونکی و و څه معنی هغه مړ شو اوس په هغه پولیس پسې دی نو ځکه اوس د لیونتوب ناټک کوي وایي زما اعصاب خراب دي څه شي د سوبیر یادو څخه د رام صاحب کار نیمګړی پاته سو که چیرې تاسې دواړه نتورام مړ کړي نو د رام صاحب ملاتړ د سره دی او کنویر به ستاسو په پښو کې او ورسره به د اتر پردیش ټول امنیت ستاسو په لاس کې پلان جوړ کړئ ټک کول پلان نه غواړي غیرت غواړي او غیرت موږ ډېر لرو تاسو بس مازه ورته ګورئ ښه دا زما د کور مخ ته مو څه کثافات ایښي دي شرماجي چې تاسې زما د کور مخ نسي پاکولی نو ښار به څنګه پاکئ اوس دستي به پاکم او وای تاسو فکر مه کوئ هر څه به وسي وبخښئ صاحبه هېڅ غم یې مه کوئ صاحبه موږ د دلې څخه راغلي یو د اجل خبر تلویزیون څخه وایاست که د صاحب څه 15 دقیقې وخت راواخلې نو ډېر به خوشحاله سو په دې کې ستاسو هر کار باندې راته ووایه ښه نو صاحبه ستاسو په فکر دا تاسو چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ مجسمې جوړوئ د دې څه ګټه ده ټوله دنیا به یې یاد ساتي چې زه د سیاست دپاره څونه قربانیانې ورکوم تاسو قرباني ورکولی شئ ولې نه زه د هېواد دپاره هر څه کولی شم څه په وایي او وایي هغه ستا کیمرمن چیرې دی هغه د ډېر لرې ځای عکاسي کوي د لرې څه ولې او وایي تاسې هخوا ته چیش کوئ درخت هم په منځ کې ده صاحب بیرته به شاته ولاړ شو و شاته داسې دي چې ستاسو د قربانۍ ځای یو څه شاته دی ښه یو کار وکړه د یا خوا ته بوځه زه د 100 متره څخه ولمه او وایي دا تاسو تر سوبیر یادو ځان مخته کومه راجا ځان بیا بل وخت مخته کې او وایي یو وایي دا کار خلاص کړه نور هم ډېرې موقع په لاس او وایي تاسو خو ودرېږئ اوس دې وویله او وایي خدام ښه موقع ده یاره راجا دا اوس ته چیش کې ته اوس مازې ورته ګوره راجا ته چیش کې واخه مځکه په دغه متر که ګورئ ودرېږئ او یاره که دې 100 متره لرې وویشي نو کیدای شي نښانه او وایي ګورئ وسله ووله او وایي یاره نه خطا کېږي تو که مازې بوځه ودې ویشتی او وایي یاره راځه 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 ژر کوه راځه کې ګوره سبا در سوبیر یادو ځان مخته کومه یا خدای مرسته مو وکړې ډېر ښه ستاسې د کار نظم ډېر خوښ سو
ته ګوره भले साहेब और सुमेर, अब तुम किसी काम के रहे नहीं, तुम राधा ही बने रहो। तुम्हारी जगह और ने ले ली है, बहुत जल्दी नाम भी समझ में आ जाएगा। एक बात बताते हैं, तुम्हारी जरूरत अब रही नहीं, हमारा काम हो गया है। دا په غاړه که د بلاو سبب پامانې دا کندویر سنگ پر خلاف رام بابو شکلا ستاسې پر ملاتړ کوي. د دې په ایستګرد اتر پردیش ستاسې دی. او وی لارم بنده ده، یو څه ځنډېږو په دې بغل یو غړی ودرو. اوه سندرې ته आवाज ورکړه. یو ښه نامي ګیلاس جوس خو راکړه، لیمبور واچوه. دا ښه نه وکړه، زه خالي لاس یم. وخت مې نه ویله، زه هم خالي لاس درته ولاړ یم. وله مې ومې وله. یو کار دی، سبا نه بل سبا د ستاپر په یو کلي کې ماخوستان پر 9 بجې یو غونډه جوړیږي. دا کندویر د کوکنارو نوي کاروباریان ټاکل کیږي. زموږ کار د ټولې سیمې د امنیت ساتنه ده. تاسې دواړه به هلته زموږ په نمایندګي ولاړ سئ. دا کار د بجاج صاحب تر مشرۍ لاندې کیږي. تاسې دواړه به څه نه وایاست. په اجنډا خو تاسې ټوله خبر یاست. 7 میاشتې وروسته انتخابات دي. یو کال وروسته د اتر پردیش انتخابات دي. زه یو تجار یم او تر څنګ یې چمبازه هم یم. زما یارانه حکومت پکار دی که څنګه یادو صاحب. نو ځکه په دې غونډه کې ما خپل 15 کاروباریان ملګري په دې قانع کړي دي چې دوی به هم د ګوند و بودجې ته 1000 میلیونه ورکوي. خو په دې زموږ ښه نه کیږي. موږ باید نورې پیسې هم پیدا کړو او هغه به موږ د اکندویر د تاریاکو په کښت برابر وو چې تر دې وروسته مسؤلیت زما دی. د دې دپاره ټینګ امنیت پکار دی چې دا مسؤلیت رامرو ترسره کړي. سکسینا صاحب خو تاسو پیژنئ، دولت هم زموږ سره مرسته کوي. د دې پیسو څخه به 0% موږ د پولیسو بودیجې ته ورکړو. سکسینا صاحب نو مخالف ګوند سکسینا صاحب تو خو قومندان جاګرات یې هوه. ارئ زما ښایسته نوم راجا مصرا دی.
دی روت تریپاټي نومېږي که دا انتخابات موږ وبایلل په اګلا کې چې د انجونو پر نو مخالف ګوند هغه دی و تر پخوا چاغ سوی صاحب چاغ سوی و اشته تاسو دلته چیش کوئ امنیت خو زموږ په لاس کې دی پولیس په موږ هیڅ نشي کولی تاسو ګورئ بجاج صاحب تا خو موږ هیڅ چاته نه کړو معرفي تاسو دواړه دلته د امنیت لپاره راغلي یاست اضافه خبرې مه کوئ دا او وای بجاج صاحب موږ خو دغسې څه معنا دلته ناکه خبرې روان دي دغسې خبرې کوئ نو ورسې هلته لرې وکړئ بیا کلانو درځه رودره پر ما ډېره باده ولګېدی ډېر وخت وروسته داسې راسره وسوه دا رزیل بجاج وایه یا ته ووایه هغسې هم زما خو سر خلاص و چې ته څه وایه څه شي هغه څه چې ما ویله و د هوایي ډګر څخه زه راورسېدم یا بل هېڅوک نشته راسره بلې ښه وایه سمه ده چیرې ده په اتاق کې دی اتاق د چا په نامه نیول اتاق سپی په دی ونیول سوی دی سپی په دی خو بیا ډوډۍ نیسم ډېر ښه صاحب دی د بیدات ورکه دی پول صاحب دی به دی کښېنه ډېر ښه ټول داسې خوابه دی زه په تا باور لرم نو ځکه مې ته راوغوښتې ما چې ستا کس ولدي نو پوه شوم چې ته یوازې ښایسته نه بلکې هوښیاره هم یې احساساتي هم یې و صاحبه سمه ده صاحبه زه نور څه نسم کولی پر مختې ور ښکلولی سم سمه ده سترګې دې پټې که سمه ده څوک یې اناناس مې راوړی دی ما راغوښتی و اناناس ښه ډېر غټ فلم به ستا سره جوړ کړم ډېر غټ اوی صاحبه دا څوک دی ته څوک یې محترمې زه دی نه پېژنم د کار دپاره راغلی وم هیله کوم ما پرېږدئ ښه وخت راغلی اوس نو زه تللی دا ښکار در وکړو تاسې دغه شپې کسات راسه اخلئ ستاسې لکه چې اعصاب خراب شوي دي تاسې څه حیثیت لرئ موږ ستا د ناموسه صاحب لرې کړی دی نو ځکه په ښه غوږه واوره بجاجه چې داسې هېڅ حرکت ونه کړې چې په هغه کې زموږ بې عزتي اوس خو به موږ مازې ستا په تښتولو پسې راغلي یو که دې یو غلطي وکړه نو اول دې په ډېرو وهلو ټکولو تک شین کوو بیا دې وژنو تر څو چې زموږ خبره منې ژوندی به یې کنې نو د ژونده لاس پرېوله سلام ښاغلی بجاجه څنګه یاست ښه یاست راځه یو څه ژر راځه سپیکر نه درسره راځه مهرباني وکړه کښېنه بې ادبي به نه کوئ تاسې ګورې ما پرېږدئ زه ویل چاته هم نه وایم اوس خو به د دې عملیات تر ختمېدو وروسته پرېکړه کوو چې ستا سره باید څه وسي بېغمه کښېنه موږ داسې خلک نه یو د ښځو عزت کوو تاسې دا فکر کړی دی چې تر دې وروسته به څه وسي بیا ادبي به پرېږدې نور به نو څه وسي دا عملیات شخصي دي دوهم سړی لاس نه پکښې لري نو ځکه د روغې جوړې هېڅ امکان نشته پوه سوې واخله ټلیفون وکړه کرکټ نه دی زده دی مازې کرکټ والا حمایه کوي ټوله لوبه په خوله باندې کوي تا بیا د کومې خوا شناخته کوي عجبه که خبره واوره دیواکره د موزیم دغه ودانیو وشاته چې هغه غټه خرابه ده او وایي بیا اخلې توخې واوره چې زه څه درته وایم 2 ساعته وروسته 50 میلیونه په بسته کې واچوه حالت یې کښېږده یو چا چې په خیرات کې ورکومه ټلیفون بند کړه
دغه ستا ډېره بیداري چې ده یو وخت یې سر ونه خوري. زه به پیسو پسې ځمه. او وای یا یاره زه ورځمه. او وای یاره ته زما سره هر وخت ضد ولیکې. سمه ده ورس ته ورس. و زه ورځمه. نجلۍ راڅه خپله نه کې رسیله اوی ګوره بلې صاحبه ورڅه ګلان ته انبار ومارکه او یو څو نوي نالان هم راوړه. صاحبه دا موږ په څنګه ځای کې یو؟ مخامخ خو د امنیه کومندان صاحب کور دی. څه وکړمه دا مې ډېر بد عادت دی چې د دوژخ لمبې په سترګو وینم بیا هم ګناه کومه. ګوره اغلې خورا خوند یې نه دی پراخستی. وبخښئ ما هغه وبېړوم. دا ښځې سریالونه خورا ډېر ګوري خو ګرده یو رقم دي. تاسو چې شي ګورئ؟ زه خبرونه ګورم، د حیوانانو چینل، نیشنل جغرافیک. په ټولو چینلانو کې یو رقم خبرې خو حیوانان یو رقم نه وي. ته خبره یې کارګه هیڅکله بې وفایي نه کوي. د ژوند تر پایه یو ملګری لري. معنا په کارګانو کې د ده په رقم خلک نسته. بل موټر وباسئ. ته بنګالي یې؟ بلې و. زما د بنګال میټایي ډېر خوښ دي. ښه زما یې زده دي. ښه و یو هغه دغه دی هغه ته څه شوایي؟ یا ګلاب جامن، جلبۍ، سندل، هر رقم میټایانې. واه ته ما هغه رقم یې؟ بلې. یو ګوډی ودرېږئ. یو څوک مونږ دې موټر راښکته شو یا د روبي ټیلر غله. دا د غلا قضیه ده، د غلا جرم. ټوله غلط ښکاري. ژړ خزان او ژړې پاڼې رژېدل، باران بهار نشه ګلونه غوړېدل، ژړه سترګې تور انجره بهېدل، چې ته نه یې د سپوږمۍ ځلا مې ټوله بدن سوځي، هم رڼا راته بلاسې له ما نه ځي. یو ګوډی بخښنه غواړم. دا سیم په لومړي ځل ولیدل. احساساتي دې کړم. ته دلته چې که وایي هېڅ نه کوم بس دغسې ما بجاج تاج د کم نفر سره خبرې کړې وې. هغه ډېر هوښیار سړی خبرې سره خاصه و چې موږ رسېدلي خلک یو. بیا چې لوبه مې ورسره وکړه سوس چې ته نه وې راسره. ولې؟ که راسره وای نو ټکان به دې کړی وای، کار به نور هم څه خراب سوی وای. و سوس چې نه در سره ولاړم. دې خواته راسه. دا دې خپله کړه؟ یا تر اوسه مې لا نه ده خپله کړې یاره. او وای نو ولې؟ ځکه چې زما خبرو اثر نه دی پر کړی یاره. کرار به اثر پر وکړي. بس صحیح دی سمه ده. دا به صدر واخله در ووځه. تاسې دواړه موږ پرېږدې مو؟ او وای ولې مو پرېږدې؟ اوس خو مې دا چې پیسې هم درکړې. خو پیسې مې درکړې. چپ. یو ساعت وروسته د دې ځای څه ووځه. زموږ نفر پر دروازه نښان برابر کړي دي. که یو ساعت درمخه ووتلې نو ژوند دې ولاړی. ځو یو ګړی. او وای مجنون ورته ولاړه سه. ستا موبایل زما سره دی، ته بل رانیسه. د خدای په امان. ګورئ وایه تاسو ما هم د ځانه سره بیولی سئ. په
په دې ښار کې زه هېڅوک هم نه پېژنم او وایي زموږ سره به څنګه اوسېږې؟ د اوسېدو خبره خو هغې نه ده کړې. که در سره واوسېږم نو نښان یې وویشتې. زموږ سره اوسېدل تا ته خطر لري. موږ سرونه په لاس کې پروا اخیستي نه دي. لري، خوند به وکړي. ته زموږ دپاره خطر جوړولی سې، موږ پر تا باور نه لرو. زه نجلۍ یم، پر تاسو دواړو باور کوم. تاسو یې نسئ کولی؟ بیخي نه بیریږئ؟ ګوره نجلۍ په ادب خبرې کوه کنې. یار رودره راسره بوبې ځو او که دې مازې یو چم وکړي نو اول یې زه پر دا سر ولم. او وایي څه یاره سلام ورور. وعلیکم. نور صاحب و ورسه ورسه یاره. نو دا دی زما کور. ګورې تاسې ورسې استراحت وکړئ، ستړي به یاست. دا دی دلته په لومړي ځل نجلۍ راغله. هر څه پر موږ راپرېږدئ، سمه ده؟ ستاسو مخکې و دې کور ته نجلۍ نه ده راغلې. معنا ګوره زه ځم لوړ بېدېږم، د دې د بېدېدلو بندوبست خو به ته کوې. او وی یا یاره دا خو د لې لاندې بېدېږې، زه څه کومه؟ زه هم هلته لوړ بېدېږم. او وای ته کار مه په لره، پرېږده. او یار ته خو صبر وکړه. چپ سئ. زموږ بنګالي خواړه خو ډېر ترخه وي، خو ما فقط 5 مرچکه ور واچول، نو ځکه ډېر ترخه نه دي. دا دې څنګه خواړه پخ کړي دي؟ هېڅ نه پوهېږم. نو کاروبار به بدل کړو، د میټایانو دوکان به خلاص کړو، څه پکښې وایاست؟ راځه راولاړه سه، ته دلته نسې اوسېدی. ما څه وکړه؟ تا هېڅ نه دي کړي، ته دلته اوسېدلی نسې، بس درځه. او وای لاس مې لکه دا ته چشکه ہے راجا. क्या हो गया बे? अबे तुझे पसंद नहीं है ना, ये नहीं रहेगी यहाँ. अरे भाई सॉरी. अरे नई गलती हमारी है बॉस, इसे नहीं लाना चाहिए था यहाँ. ښه نجلۍ ده او ته یې خوښه مې یې؟ خو ستا نه ده خوښه. د موټر دروازه خلاصه کړه، درځه. ورور جانه ته ګوره خبره واوره، ته خو پر دې داسې یو دم مین سوې. ما فکر کړی و چې ته به یوارې نجلۍ ګورې، په ما به وینې، زه به در خوښومه، خو هغسې نه وسوه. اوس به نو زه خوله نه بدوم. رزیل لکه هغه زړه خواشه داسې خبرې کوي. خبره واورئ، تاسو چیرې ځئ؟ ګورئ هېڅوک به یې چیرې هم نه ځي، تر دې وروسته خو به تاسو د اتر پردېش ډوډۍ خورئ. بانجڼه ویشولې پټاټې نه خورم، ما تاسو د ځان ښه ملګري ګڼلاست. او وایي موږ خو ښه ملګري یو. ای راجا کښېنه ځینې وغواړه او ګوره ښه په عاجزي سره. هغه زه مینه در سره کوم، بس د هغه زما بخښنه ده او د زړه خبره مې ده، نور ته نه وایم. د صاحب ټلیفون دی. دا زه څه اورم؟ تاسې 2 بجاج تښتولی وو؟ نو ته په دې نه خبر چې هغه څونه په بې ادبي خبرې کولې؟ زه سمه ده چې تېر سوه هغه هېر سوه. د خپل کاروبار لپاره امنیت غوښتی وه، بس ورته ووایه چې دا زموږ د وړتیا یو نمونه وه. خو دا خبره دې باید په یاد وي چې شیدوره غوا که دې په شکرو مو ووایي نو هغه باید یو څه وبېرول سي، زخمي یا مړه باید چې نه سي. د دې خو نه ده خوښه. موږ د یو څو ورځو دپاره باید بل ځای ولاړ سو. چیرې به ولاړ سو؟ او وایي په دلي کې خو موږ ډېر خلک پېژني، چیرې به موږ داسې په ارامه ناست یو؟ ممبۍ ته ځئ؟ او ممبۍ صحیح ده، هلته موږ هېڅوک نه پېژني. ممبۍ به زه په تاسو ووینم.
په ده زه په تا ممبئي زه مینه در سره کوم. ستاسو ټولو مسافرینو څخه مزاحله د تګ آمادګي ونیسئ. دونه نه کې کوچنیان مو مخته ناست دي. دا مې یو تجربه ده. دا تجربه ده؟ ته تر موږ ډېره تجربه لرې. سمه ده. که یو څه وسوه نو دا زموږ تر ټولو خاص اتاق دی چې تاسو یې غوښتنه کړې وه او دا د خوب اتاق دی. راځه راځه زما شفیق مورې ده. یاره ما ته مو جلا اتاق راونیوئ که یا وایي اول مې هغه کار کړی دی. ډېر ښه دوا دې څه ښه وخت ولري صاحبه. څنګه دی ډوډۍ موډۍ نه خورو؟ او وایي وږې یې؟ وایي زړه مې غواړي چې د ټول هوټل شان وخورم. هر څه چې دې وویل. نور څه صاحبه؟ یا یاره د کوم ځایه؟ د دغه ځای یم ویدوت محیطې د مهاراشټر څخه. د شهزادګۍ لکشمي بایي نوم دې اورېدلی دی؟ بلې صاحبه. شهزادګۍ؟ و صاحبه. هغه مراټۍ وه. نه یم خبر. و په بنارس کې پیدا سوې وه. بنارس یو پی. نه یم خبر صاحبه. په بنارس کې د 300 کال راهیسې بیخي ډېر مراټیان اوسېږي او موږ ټوله په ډېره مینه اوسېږو. دا در سره کښېږده. یا صاحبه. او وایي در سره کښېږده؟ یا صاحبه مننه. بلې صاحبه. مشراجي مې په کار و. راجا یوازې د وسلو سره لوبه کوئ او که یو ځای ځو؟ وایي یاره په دې ښار کې څه شته؟ و یاره اول وارې مې دی زه چې هم دا هر څه مې لیدلي دي. هلته ورته ګوره هغه دی د فلم شوټینګ روان دی. کومه دی کومه دی کومه دی؟ وایي هلته ورته وګوره. الري و الري عمران عمران هو يا هاشمي. Hello ladies and gentlemen, welcome to the much awaited Sansui Club Nights. Every day I'm rocking. Da 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 da. شپه په خیر. ورشه بیده شه. سمه ده. ښه شپه. شپه په خیر. دا څه کوې یاره دلې خو به نه بیدېږې؟ او وایي هغه به څه فکر کوي؟ یاره مشکل دی. مشکل؟ ښه نو څه مشکل دی؟ ګوره یاره چې پوه سوم مخ ته ووایه. پر خوله مې د بلې نجلۍ نوم راسي. څو واره خو نږدې و چې جنګ راسره وکړي. بیا د ډېره درده راڅخه ولاړه سوه. ښه یاره هغه بله که راسه ولاړه په کیسه کې نه یم، خو که دا راسه ولاړه طبیعت مې خرابېږي. دا هر څه په دې خاطر کېږي چې ستا سترګې پټي. په خلاصو سترګو هر څه کوه، یوازې وغې ته ګوره بس، بیا دې بلې خوا ته فکر نه ځي. څه په وایې یاره؟ اوس ولاړ شه او ګوره چې سترګې پټې نه کړې پر سر سترګو. یاده وروره، ستا سر د باندې څوک ویني؟ شتمن سیاستمدار چې په ټوله د نشور پام کوي په دنیا کې چې څه کېږي د هر شي څه تاسو نه خبره یاست. تاسو مې لږ په ځنډ وپېژندلاست.
بجاج صاحب څنګه یاست؟ څنګه چې پیدا سوی یم تر اوسه هغسې یم انسان. اشته چې کله ناکله د رخصو څخه وخت پیدا کې او چې وخت پیدا کې نو یو دم دې په زړه کې د یو چا د قتل فکر راوګرځېږي. نن سبا یې وایي دا راجا ورو در خورا فکر د خراب کړی دی. زه دې وپېژندلم بجاج رورک زه وپېژندلم. آفرین. نو اوس ته داسې وکړه ما رانیسه. ګورئ زه خبر یم چې ستاسو زه په کار سوم نو ځکه تاسو په ځغستا ځان راورسوئ. وایي ته اوس پوچتولې سو به یاري یادوه هېڅوک و تا ته اړتیا نه لري. راجا ورو در به دې وخت مړ کړي او هغه به کومه ورځ دا پرېکړه زه کوم. زما د ناچلنده لوټو چلول زده دي. د نارینهو یو څو عادتونه در پشکې پاته دي او که او هغه به کومه ورځ ته مازې لاس راوړه نو د رک بېدر معلوم سي څه کار دې دی راته ووایه. خپل ټوله نفر دې سره راټول که او د دې رخصو سره تاسو مې خپل کړئ زه به هم خپل کم. ستړي مسئ او وای انجینر صاحب څنګه یې؟ ستاسو دعا ده ورورکه. او وای دی و چې کلا صاحب ته معرفي کړه چې څه په مخ تګ وکړي. 2 کاله کېږي چې پر هغه ځای ولاړ دی. نوم دې بدل که پرمختګ به وکړې. دوی ټوله دلته چیش کېږي. هغه رودرا ورورک ویله چې وای دوی چې ولې ټوله دلته راستولي دي. نن د میتالي کوزده تا خو باید و ټول کسات کړی وای. د خوشحالۍ موقع د هر وار نه راځې. زه هم بس دا یم د میتالي سره در روان یم. میتالي راځه سودرشنه موټر. یا چې داسې غلطي ونه کې. پام ګوره غر چار څونم لوړ سي خو بیا هم پر سر لار لري. وای مځغله پر ګاره خدای بیدار کې پر قراره. ډېر ښایسته کالي دي اغوستي دي. په مبارزه کې چې جذبه یې ښیي اوس هم یو څه د وطن مینه ورسره شته. وای دی دې وپېژندی که یا؟ اشاغه نجلۍ چیرې ده؟ کومه نجلۍ؟ وای یاره هغه تاسې چې زما سره راوستلې ده اوس خورا ستاسې سره تاو بالا کېږي. ورسئ دا زما په شهزادګۍ پسې خو وګرځېږئ. او وای زوی راځه تم ډوډۍ وخوره. بیخي ډېر کتابونه ونه دي راټول کړي. دا چې دی کښېږده ته نه په پیل دی هغه خو معلومیږي. زه مذهبي کتابونه وایم په سایه کې لمر. د دې څه معنا ده؟ انجلۍ خو مو نه کړه پیدا صاحبه خدا موبایل هم پیدا کړي. انجلۍ دلې ده ورسه پیدا کړئ. تاسو پیسې غواړئ یوه زه تاسو پیسې درکوم خو تاسو به په میتالي کار نه لرئ. پیسې خو به زه در څخه واخلم خو نن زه دلته د یو بل مقصد دپاره راغلی یم. اول به هغه بنګالي میټایي وخورو بیا به زوی تا رخصت کو. تر هغه وروسته به ستا د هغه بل ملګري د ځانه څه چې اتل راته جوړ کړی دي کار ورخلاص. وای صاحبه کار یې ورخلاصوه. ما ته بخښه وکړئ بجاج صاحب دا ټوله د هغه راجا پلان و. زه خو ستاسو ډېر عزت کوم څونه عزت چې زه د بګت سینګ کوم اوه هغو نه زه اوس تاسو در ښیم. تاسو ورته وګورئ زه در ښیم تاسو ورته وګورئ صاحبه. راځه ډوډۍ ته تاسو درځئ. راجا د دې ځای ووتو.
بهره ودرېږه راجا را روان دي او وای نه دغسې نه پرېږدو او وای ته د یوه مخ نه سره ګرځولی که دواړه سره یو ځای شوه نو قیامت به راباندې جوړ کړي راځئ ژر کښېنئ ژر کوئ او وای ته ولې سر نه خلاصې زما په خبرو سر نه خلاصې خبرې کوې په واسه شی نه دي پلار او وای ګوره ویې درم څه کیسه ده ویې درم ومې وله او وای زه چې یم زه څوک په کور کې دننه ولم ستا خو په ومې وله زه راجا ته ټلیفون وکړم زما انډیوال راورسېده راجا څوک و بجاج و او د هغه سره یو بل نفر هم و ولاړه ټوله رزلاره وتښتېده تیرا ستا د کوزدۍ مرسته او هغه پرېږده یاره تیرا ټلیفون وکړه امبولانس را وغواړه زه د سنځمه زما انډیواله بس ته بیخي ډېر ژوند مې وکړي څه شي ته ښه خوشحاله ژوند ولرې او وای دغسې څنګه راسته ځې یاره ها हम राजा मिश्रा, पिता का नाम राम सरन मिश्रा, गोत्र शंदिलिया जिला आजमगढ़ पूरे होश आवाज में कसम खाकर कहते हैं कि कल सूरज ढलने से पहले अगर हमने तुम्हारी हत्या का बदला नहीं लिया तो खुद चिता से जाकर आत्महत्या कर लेंगे। तुम सब छोटे मोटे केस में अंदर हो जाओ, जेल में रहो, माहौल ठीक नहीं है। और भैया आप? हम माहौल ठीक करेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेले! क्या सोचा है? बजाज को निपटाना है, और क्या। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? ये व्यक्तिगत मामला है दादा, पर्सनल। इसमें कोई राजनीति नहीं है। बजाज के साथ एक और आदमी था रुत को मारने में, हमें उसकी भी तलाश है। बजाज के खिलाफ जाओगे तो सारा सिस्टम खिलाफ हो जाएगा तुम्हारे। सारा सिस्टम या आप? हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो फिर सिस्टम से कहिए जरा डर के रहे हमसे। दिमाग खराब हो गया हमारा, गला घोट देंगे सिस्टम का। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला। अब जो होगा ना बहुत बड़ा होगा। अब राजा का नंबर है बस। अरे निपटाएंगे साले को अच्छी तरह से। अरे ये क्या हो रहा है शमशेर? ए इडियट! कौन है? कैसा है बजाज? भैया पैसे दो ना।
ګوره راجا ګوره راجا ګوره راجا ته ټوله ښار ولیدلې ته نه څه خلاصېدلی غواړم هم نه چې خلاص شم ګوره راجا ته نه څه خلاصېدلی راجا مه کوه راجا دا واخله ګوره ما पिस्तौल गायब हो जानी चाहिए। जी भैया हो जाएगी। अपने अंदर के कलाकार को मार के बहुत बड़ी गलती की हो, टच में रहना। जी भैया। देश के कुबेर कहे जाने वाले उद्योगपति श्री जतिन बजाज की आज हजरतगंज इलाके में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना ने राजनीतिक जगत में खलबली मचा दी है। सवाल यह है कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद लखनऊ की गलियां आखिर हत्यारे के बारे में बोलने से क्यों कतरा रही है? मिताली, तुमसे कहा था ना हमने, कलकत्ता चली जाओ अपने घर। घर जाना होता तो बहुत पहले चली जाती। क्या है ये? हमारी है, आज से हम भी। पगला गई हो क्या? अगर गुस्सा नापने की मशीन होती तो हम दोनों का टेम्परेचर एक होता। हमें अपने आप से दूर मत करो राजा। रुद्र भैया की जगह तो नहीं ले सकते, पर जो तुम कहोगे, जब तुम कहोगे, करके दिखाएंगे। हम स्ता د نیول لپاره نه، ستا د پوهېدو لپاره راغلي یو. بجاج دې مړ کړئ. په عام بازار کې خلک ستاسو دونه بیریږي چې اوس یو هم شاهدي نه ورکوي. ورک سمانه وتښتېږم. ته د یو څه وخت دپاره یو خوا ته ولاړ شه، د خلکو نظر به ستاسو واوري. کنیانو د بجاج مینهوال ډېر دي او ډېر په غوسه کې هم دي. دا تاسې ما پوهوي او که اخطار راکوئ. یوه خبره په یاد لره امیر صاحب، د اخطار څه زه نه بیریږم. بې غیرته نه یم، زه خنداني غیرتمن یم. د بجاج طرفدارانو ته ووایه چې په ما دې ځان نه ویني، په بدماشي دې ګوته نه وهي. کنې نو ټوله جلا جلا نه په یوه قبر کې ښخومه. ستا په تلو سره به د پولیس یو څه عزت پاتې سي. زه یې چېرې نه ځم. که پر تا خپل عزت ګران دی نو ونې زما ګرفتاره کړه، یا داسې ښکاري راوغواړي چې ما وویې او پر ما باندې د مرمۍ چلولو جرأت ولري. سمه ده، زه خو رام صاحب راستولی وم، ورته وبه وایم چې دی اوس په سد کې نه دی. هغه ته ووایه چې ما خپل ورور د لاسه ورکړی دی او موږ د کسات اخیستلو رواج لرو، د بخښنې رواج نه لرو چې د یو څو پیسو په بدل کې د دښمن ته بخښه وکړو. چا چې ګناه کړي هغه به سزا ګالي، بخښنه هیڅ امکان نه لري. دا هغه زموږ رواج دی. درځه ژوندی اوسې. موږ د دې دپاره راغلي چې پر موږ باندې د پاته شوی ژوند مه دروه. که په تا یو څه وسوه نو زه به زوی ستا د لاسه اوس یو هم زموږ سره په لوړ سر خبرې نه کوي. ټوله وجه ته په انتظار دي چې کله به ته که په تا څه وسوه نو موږ به تاسو دواړو یو ځای ځان ته ډېر دښمنان پیدا کړه. هغه موږ ژوند ته نه پرېږدي. که غواړئ چې موږ ژوند وکړو نو د یو څو ورځو دپاره یو خوا ته ولاړ شه. ګوره کاکا جانه، زه خو ګوره زویه، د خپل ځان په اړه نه، د رودر د کورنۍ په اړه فکر وکړه. دا اوس ستا مسؤلیت دی. زما سره کلکتې ته ولاړ شه.
او وای هغه لوړ اتاق ور خالي کړئ ځئ ورسئ ورسئ او وای ورسئ او وای ګوره تر تمثیله پورې خو صحیح دی ځکه دغه دپاره خو د ټولې کورنۍ در سره خوښه وه خو د واده په اړه چې تا کوم پرېکړه کړې ده زما نه در سره خوښه وبخښئ تاسو څه کار کوئ زه په بانک کې کار کوم د رئیس مرستیال یم معاش دې څو دی او وای مور ته اوس د معاش پوښتنې ځینې کوې او که د ده د پېژندلو موږ ټوله غواړو چې د ده په اړه ځان خبر کړو دی وپېژنو بیا کله په څه نه پوهېږې ته یو څه ووایه ته خو هم د بانک مدیر یې وای زه څه ووایم زه خو د ده په اړه په هېڅ هم نه یم خبر دی څوک دی د کوم ځای دی زه څه پېژنم زه څه په خبر یم زما خو دی خوښ سو کښېنه کښېنه زویه مه ولاړېږه نورې پوښتنې به نه ځینې کوئ زما د لمسۍ دپاره ډېر ښه دی مور دا ته څه شي کوې ته ورته وګوره سمدم شهزاده دی موږ خو هم د ده ډېر عزت کوو نو ځکه خو چپ ناست یو تاسو ټوله یې پوه کئ چې د راجا مشرا د سره څخه لاس ایسته کړي د بجاج تر مرګ وروسته په ټوله کاروباري اتحادیه کې ګډوډۍ رامنځته سوی دی ګوره بجاج تا سره هم مرسته کوله او زموږ سره هم چې هغه اوس نسته نو موږ به د ټول ټاکنو کمپاین څنګه کوو او تاسو به یې څنګه کوئ د راجا ملاتړ یوازې زه نه کوم بلکې د اتر پردیش ټول مسلمانانو برهمنانو سره ولاړ دي ځوانان یې خپل قهرمان بولي اوس تاسو ټولو څخه د ګټې او تاوان د دایرې څخه د باندې هم کېږي بلوان یادو صاحب سمه ده زموږ خبرې تا ته مهمې نه معلومېږي نو ته د شیواستوا سره خبرې وکړه هغه په خبر دی چې د بجاج ټولې پیسې چیرې دي تاسو خبر ورسره وکړئ کمپیوټر دې چالان کړه خلاصه کړه ستړي مه شې شیواستوا صاحب دا و تاسو ته زما اخري سلام دی که تاسو په راجا یو چم نه وکئ نو یو غیران به هم په انتخابات کې ونه وینئ بیا نو په خپل منځ کې سره وجنګېږي هر چا چې وګټله ګورئ هیله کوم ما به نه پریشانه کوئ او پر ما فشار نه راولئ ځکه چې د هېواد د هر غټ سړي رازونه زما سره دي او په کومه ورځ که ما دا رازونه افشا کړه نو په دې هېواد کې به یو قیامت رامنځته شي په راجا موږ هم نه یو خبر چې چیرې دی چې دا مازم معلومات ترلاسه کړي تا په خبرو هغه به ستا څخه بخښنه وغواړي دا یو کوچنۍ مچنۍ غلطي نه ده رام صاحب یو ستر شخصیت له منځه تللی دی ستر شخصیت د سرمایهدارانو پلار بجاج تاسو په خپل منځ کې مجلس وکړئ چې راجا څنګه د منځه وړلی شي چې دا څنګه یې ما د مرګ خبر په ورځپاڼه کې ولیدی نو د انتخابات دپاره به پر تاسو بودیجه وویشل شي ښه شپه اوس په دې عمر کې بل کاروبار ته خلاص نه سو راچولی تاسو بس یو پریکړه وکړئ ژر سې موټر وباسئ قومندان صاحب بلې د تقاوتي وروسته ولې سیاست نه شروع کړه د راجا مشرا په رقم ځوانان د مرګ څخه ګټه واخله ګوره زموږ او ستاسو ټولو ګټه په دغه کې ده یو داسې څوک پیدا کړه چې د راجا مشرا نوم نښان ورور کړي او لاړ شئ راسئ ورېنداره څنګه سوه په را روانه اونۍ کې بیا یم ګورو بیا چې څه به وسي ما ته هم 2 میاشتې وروسته رخصتي راکوي په لندن ته ځمه دو د مخه د درشن د لاسه خوله خوږه کړه سمه ده نوره څونه لار پاته ده خدای مو راوله خدای دې بښه درولي ودې لیدل چې موږ په څونه مشکلاتو کې اوسېږو یو څه مو توم په مشکلاتو کې واچولې اوس خبر سوې و خبر سوم تا ځان د تسلیمولو لپاره څه شرطونه ایښي دي یو خو په بېادبي خبرې که او پر هغه سربېره زور نه ښکاره که خبر یې دا کم ځای دی دلته پولیس تر ټولو مخکې غیبېږي او وای تا خو راته ووایاست ستاسو څه شرطونه دي یو خو به زموږ ټوله ډله په مابس کې سره یو ځای وي بیخي سمه ده دوهم زموږ اولادو ته به تاسې په کلي کې وړیا زده کړې ورکوئ نور څه د ځان تر تسلیمولو مخکې موږ ته به د لید نڅا یو شوق جوړه څنګه یارانو نڅا کوئ
یاره دونه غټه قرباني ورکو یو څه خوند خو به اخلو صاحبه قانون ستا ټوله شرطونه مني که نڅاګرې ونه منل نو زه پر هغې زور نسم کولی کوشش خو وکړه نوره بیداري مه کوه زه کوشش کوم ته په 2 ورځې کې زنګ راووه درځه درشنه دی مدر سره بیا دی بدلیږي زموږ سره به اوسېږي کوم داسې ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته کټ د مړي تخته او د کفن بندوبست یې وکړئ صاحبه یا صاحبه زه دې نه پاته کېږم اوی ولې ورته ګورې سترګې ور وتړئ صاحبه ته چیرې ځې زه بېرته راځم صاحبه ګوره صاحبه ما یوازې دلته راسه صاحبه زه دلته نسم پاته کېدی زما د مېرمنې کوچنی پیدا کېږي زه دلته څنګه پاته سم ستاسو خو به نه پیدا کېږي فکر مه کوه تر هغو پورې چې نه مړ کوو لږ شی جواب کوم وروره په دې کې د یوه څه نڅاګره جوړه که په مابس کې درته رخصوه درځئ درځه ډېرې خبرې دې کولې رزیله تاسو د خپلو مشرانو رنګ ورباد کوئ پخواني مشران خو ډېر ښه وه بهادر سنګ ملکان سنګ یو خبره راته وکړه رنګسن صاحب تاسو یوازې درشن صاحب رامخته سئ راسه نو راته ووایه رنګسن صاحب تاسو په یوازې سر دونه غټه ډله څنګه ونیوله ځکه موږ د احساساتو څخه کار اخلو د طاقت څخه نه اوس امریکا ته وګورئ څونه طاقت کله بریا په برخه سوې ده ځکه یې وبلې خواته احساسات دي هغه صحیح ده رنګسن صاحب مګر ته د دې مخنیوی وکړه زه راځم صاحبه تاسو ماله ته واست بلې وژمله ته ومه بلې امر کوه صاحبه لکھنو ته ځانه ورسو ته مو په کار یې ډېر مهم کار دی سبا به درسم صاحبه د یوې او دوې ورځې دپاره نه تاره تبدیلومه امر ما اخستی دی چې تا امر اخستی دی نو ژر درځم او یو بل نوی خبر دی صاحب میاشتې بعد زه لندن ته هم ځم صاحب د بیدي کې وخت راکړئ وایي زه باوریم چې د هغه در مخه به ته کار خلاص صاحب ناوخته کېږي یو څو پوښتنې درڅخه کوو یو ګړی صاحبه تاسو د ځوانانو دپاره څه وینا لرئ ګوره زما احساسات مه راپاروه که مې یوه چپه لا خطر کړه نو اجل خبر به درسه جوړ سي د ځوانانو وینا درکم د ځوانانو وینا درکم یو بدمعاش پیدا سوی دی چې ستا پر کم زړور انسان یې وژلی سي راجا مشرا زه به یې وارې خپل کور ته ولاړ سم و الهاباد ته ولې داسې دی صاحبه چې غلطي کول حتمي سي نو بخښنه باید د مخه لا واخیستل سي د ته ورته ووایه ډېرې ځان را نږدې کوي تر سترګو مې دوه کېږي د راجا په اړه نورې داسې خبرې مه کوه نجلۍ او هلک چې څومره سره یو ځای ښه خوند کوي نن سبا وخت هغسې دی زه داسې څه نه خوښوم زه یو ایمانداره سړی یم یو هم نه پوهېږئ ستا هم سترګې در تړلې دي تاسو ته لکه چې زه تر اوسه نه یم در معلوم سوی ښه یم
بادیم زما د لور قسمت دومره خراب نه دی. زما په سر نه خلاصېږي. پیسې دې راسه واخیستلې. تا ول را روان ته د 15 تاریخ در کوم. نن 25 تاریخ ته چې تا زما پیسې نه دي راکړې. ورسه ژر یې بندوبست وکړه. که دې نن و موږ ته پیسې نه کړې رانو د مېرمنې زر خو به دې پراته وي هغه در څه وړو. ګوره واخله ورکه دا ورکه. ما نه درته ویلي اوس نه خوند درکړه چې بې زده سو تا ولې ورته پورې کړه. نو هر یو به اوس پر مهرباني. څه دې وویل تا څه وویل زما د لور په اړه دې څه وویل؟ ما وویل چې ستا لور ډېره ښایسته ده بیرته راغله نو مخ ته و پور اخیستلو ته به دې ضرورت نسي پیدا. ایله مې که پرېږده. ښه اوس نو راته ووایه ته چا وویله؟ دی وصاحبه دی د زه ووالمه. ځوانه تا دوی وویلې دي؟ څه دې وویل؟ ته بنګالی نه یې؟ یا زه بنګالی نه یم خو پولیس پېژنم چې د ټول هېواد دا یو رقم دي. ده ووایه چې زما سره د باندې ووځي. صاحبه دی تا ته رشوت درکوي. رشوت به نه راکړه رشوت به نه راکړه. صاحبه داسې مه کوه ویې منه. موږ بنګالیان یو رشوت نه اخلو. ورونو هندوستان خو د ماجرینو هیواد دی نو دلته باید د هرې طبقې و حق ته سلام صاحبه. اوی ته چیرې یې؟ په کلکته کې مې د یو چا سره جنجال وکړ. د ښار پولیس ماموریت ته زنګ راووه. کلکته؟ و بې غیرتو ناکه په ناکه نیولی یم. ته څه وخت راځې؟ ډېر ژر. زه چې درځم نو حالات به یو څه سره ګډ وډي. تاسې به خپله خبر سئ. بلې صاحبه سمه ده صاحبه سمه ده درځئ چې شي یو ګړی او وای وروره مخکې دې ولې نه راته ویله؟ پروا نه کوي. یو پیپسي خو وچیښه. یعنې سمه ده یو چای مای را سره وچیښه. یا مننه. او وای وروره که بسکوټ خو به حتما را سره خورې. اچوري بلوان ته خو زنګ ور ووه راجا په کلکته کې دی او هر وخت چې دلته راځي. ودرېږي یو ګړی و ټولو ته زه سلام کوم. تر دې مخکې چې تاسو د پوښتنې مرمۍ را باندې ووروئ زه خپله درته وایم زه خپل ځان تسلیموم ځکه چې د باندې زما وژمن ته خطر دی. سبیر یادو صاحب د وزیر صاحب په وژنه کې ساس پر خلاف عیني شهیدان شته او وایي د داسې انسان په اړه څوک داسې خبرې نه کوي. هغه دې په خپله خوله درته وایي زه خپل ځان قانون ته سپارم. راجا په هغه ورځ د غږ نه واورېدي. په هغه ورځ د بجاج سره دی راغلی و. د هېچا کتل هم نه دی کړی. زه چې هر څه درته وایم رښتیا درته وایم. سبیر یادو ټک د کړي دي. بجاج خو به مازې اشاره ورته کړي. متالي زه بیرته ځمه. دا ټولې خوشحالیانې بې ځایه دي ځکه چې زما د انډیوال قاتل په خلاصه پښه ګرځي او خپلې میلې کوي او زه دا کول کوم چې د هغه سبیر یادو سره به یو وارې حتما وینم او دا به هلته راغواړم. زما انتظار کوم. په خیر ورسېدې؟ لکنهو ته په خیر ورسېدم. نور خبرې به وروسته کوو. یا کور ته نه ځم خطر دی. تر څو چې مې سبیر یادو نه وي وژلی نو په دا کشني کشني جنګلو کې باید ښکېل نه سم. دا مضبوطه نه دي نورم لاس ووه. بلې
سلام ورکه. دا ستا کور دی ورکه چې څنګه دې زړه غواړي هغسې ووسه. لاندې زما کورنۍ ده او د لوړ سازه دي. ورکه ښه په ارامه اوسه. عبادت ځای ته ځې؟ و هره جمعه ځمه. تر څو چې زه دلې یم هره ورځ د جمعې ورځ ده. د کور څه عبادت ځای، د عبادت ځای څه کور، بل کار نه. سمه ده. ګوره ستا د یو کوچنۍ غلطۍ د لاسه باید زه ښکېل نه سم. پوه شوې؟ موږ یو پلان جوړ کړی دی چې هغه سر ته ورسېږي ځم. هېڅکله به دې دا احسان هېر نه کړم. که د راجا تر مرګ وروسته ځوانان و سړک ته راوځي نو او یا که کلیوال خوا به دې کېږي نو د هغه به ته مخنیوی کوې. په بدل کې موږ ستا د شپږو کاندیدانو پر خلاف خپل شپږ کمزوره کسان درو. د راجا تر مړینې وروسته زموږ په وینا ولس پټه خوله نه پاتېږي. صاحبه تاسو خو ګورئ، تاسو زما خبره واورئ. په سیاست او په حاشي کې په دواړو کې دا یو شی مشترک دی یاد وساته چې په ډېر مهارت سره په خلکو کې آرامي راولي. هغه سرتیری چې تاسې د راجا د ویشتلو دپاره راغوښتي دی یوه داسې نه چې یو څوک یې شهید کړي. او وایي ته د راجا مشرا دوستیا ګوره که سپیتال د راجا او درودر کیسې باید چاپ شي صاحبه. دواړه ډېر ښه تاریخ لري. خو یوه خبره ده، دونه ډېر جرمونه دي د چا بې مرستې نسي کولی. د چا لاس پر پروت دی پر راجا باندې؟ رام بابو شکلا لومړی وزیر دی. صاحبه که ته غواړې چې راجا ونیول سي او یا ختم سي نو تر نن وروسته د دې ځای تر ټولو مشر زه یم. تاسو چې هر کم پریکړه کړې وي خو د انتخاباتو بودیجه به هغه وخت درکول کیږي چې راجا د منځه یوسي. یوازې به راجا نه وژل کیږي، نور سرونه به هم پرېږدي. پرېږدي سي؟ یو سر ستا د خواسه دی. څوک؟ سمیر یادو. په دغه مابس کې چې مازې رایله سي نو راجا به پسې راووځي. تا څم صبر ونه سو ځان دې راورسوئ. یا داسې هېڅ خبره نشته بلکې زه ستا د خبرولو دپاره دلته راغلی یم. ولې څه وسوه؟ راجا په لکنو کې دی. څه شي؟ اورېدلي مې دي چې ستا په مرګ پسې داسې لیونی دی. سمه ده، نو څه به راوکړې؟ په مابس کې دی. په مابس کې هغه خورا ډېر کسان لري. دلته به کم نفر د هغوی هېڅ نه معلومیږي. کم یو دی؟ ما څوک وژني؟ کم یو یاست؟ سپیر یادو دې ژوندی وي. ودرېږه ودرېږه ولې وایه چا رسولې؟ او وایي دا د څه شکایت سپیر ورکه؟ او وایي پرېږده دی نن راغلی دی. څه بدي دې ورسره پاته ده؟ سترګې جنګوي رزیل. او یاره ته د دې مابس نامې یې څه بد در ورسوي؟ و ټوله یې واورئ، زه د دې مابس نامې یم. بویځئ هر یو به ټوټه ټوټه کم چې ومخې ته راسي. زه په داسې لوبه پوهېږم. خلک ستا په اړه رقم رقم خبرې کوي، ټوله دا فکر کوي چې ته وبېرېدلې. او وایي ټوله رسنۍ چې دې څنګه ښکاره کړي نو هغسې رایې به وړې. او وایي ته دې ځای څه د باندې ووځه. چې ته د باندې ووځې نو راجا به تا پسې کېږي. قرار یې د منا سره یو ځای مړ کړه. نو ځکه دې زه دلته راغوښتې وم. او وایي ته خو راجا یوازې نسې وژلی. د هغه د وژلو لپاره ته سمیر یادو غوندې هوښیار او طاقتور انسان ته اړتیا لرې. پوه شوې؟ موږ ستا د اوسېدلو د ځای بندوبست کړی دی. تاسو ته اوس د باندې هېڅ خطر نشته؟ زه آزاد شوم، هغه هم خاص د لوړې خوا څخه مه راغلی دی. لار راکړئ. سپیر یادو صاحب پر تاسو چې کوم تورونه لګول شوي وه تاسو د هغه څه خلاص واست؟ جواب یې راکړئ سپیر یادو صاحب. تاسو به یې حتمن جواب راکوئ. موږ دلته ولیدل چې سپیر یادو
اوی راسه راسه صاحبه دا سوبیر یادو ډېر رزیل انسان دی جرمونه وکړي د ظالم زوی بیا په محبس کې پټ سي بلې ورورکه 3 ورځې چیرې چې موږ په پسې یو باور دی راوځي کله د ورځې او کله د شپې د ورځې د خوا ته ډېره شکاشي یا د ورځې وژنم په دې باندې به ټوله خبر سي چې د رودرا کسات مې واخیستل نو چیشتي چې د ورځې راشکاشي په هغه راشکاش کې به یې وژنم رودره زما څه مړ شو ته خو پوهېږې چې زموږ ژوند اوس ته یوارې بخښه راته وکړه قسم درته اخلم بیا داسې نه کوم زه غواړم چې تا هره ورځ ووژنم سبیر یادوي د ورځې 3 واره په بدل کې داسې څه راکولی شې چې زه پر تا احسان وکړم سم مړی یې که یا او وای ته بیا څوک یې ډېر راپسې څرک یې معاش خو ما ته دولت راکوي زما نوم ارون سنګ منا دی ښه د چمبل پیردار ودې پېژندلم ګوره صاحبه ما چې څه کول هغه مې وکړل اوس که ته غواړې نو ویشتلی مې سې ولم دې نه ځان ته ډېر نامې وایه ګوره یا ما علاقه یا راسره وجنګېږه
رام صاحب د وزیرانو او سناتورانو ما سودا زموږ پر کم د سیاستمدارانو سپین ږیروالي ډېر په ضلالت تېرېږي، نه یې کورنۍ خپلوي او نه یې ګوند، یوازې پیسې په شور ځي. هر څه به د لاسه ورکړو صاحبه، د راجا مشرا به زموږ سپین ږیروالي دا ټوله ستا د لاسه پېښ چې تر اوسه لا هغه ژوندی دی. سهار د یادو د وژلو وروسته هغه د کنټروله رام صاحب په کت یې وارې راوښی، خو د هغه خبره راته کوي چې راجا چېرې دی. صاحبه تاسو مازې یو وارې راوښوئ، بس یو وارې راوښوئ. ته خو به ما مړ کې وبخښئ. چپ شو بیا کړم، رسنۍ والا دي، را پرېږده. اداب صاحب وای بس 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 راجا صاحب سره خبرې کوي. دادا بلې سلام صاحب. چیرې یې وروره؟ په دې ځان خبره یې که نور خلک را خبره یې؟ معنا دا چې زه ښار ته بیرته راغلم، په دې یوازې ته خبر وې. د سوبیر یادو امنیت پولیسو څنګه نیولی و، او هغه هم د هغه چمبل د پیردارانو سره. خیر کسات خو ما واخیستی او پولیسو هېڅ هم ونه کړه. اوس مې ټلیفون په دې خاطر در وکړئ چې زه ځمه، یو نوی ژوند پیلومه، نوی ادرس، نوی کور، نوی نوم. او که زه په دې خبر سوم چې د هغه پولیسو په راستولو کې تا هم لاس درلودی، نو زه به په دغه شکل کې درسم، بربادي به جوړه کړم. بیا نو تا هم ژوندی نه پرېږدم صاحبه. د دې د مخې مې ته د راجا سره یو ځای نه یې لیدلی؟ راجا ورک زه لږ په ځان وپېژندلم او نن سبا تر ټولو وفاداره ملګری یې زه یم. چې خپله د قبر پر غاړه ولاړې د هغه سره وفاداري کوې؟ معنا دا مرګ حقیقت د هغه دی سیاست. د وفادارۍ ثمره بس د هغه ده. سره نږدې کړ. بله راځئ اوه درځمه، پر ځان پام کوه. ورورکه دا ستا پاسپورټ دی. سمه ده، بندوه مې. وخو یې ګوره چې سم دی او که غلط. زه څه په پوهېږم چې سم دی که غلط. اوس چې څه کېږي هغه سم دي. تاسې ټول خپل خپل کورو ته ولاړ شئ. ډېره شانډیوالي دې راسره وکړه ورورکه. او ته هنرمنده، تا خو زما زړه وګټي یاره. ولې مه شرموې ورورکه؟ ستا توپنچه او وایي زه بیا نو چیرې یوسم یاره. دا کیسه در ما بل څوک ښه نشي کولی راجا. تحقیقات روان دي.
او د پولیسو پلټنې هم روانې دي. دغه عکسونه چې تاسې وینئ دا د لکنو ملیاباد کلی دي او دا کم موټر چې تباه سوی دی په دې کې د راجا مشرا د مرګ امکان هم شته. د راجا مشرا د مرګ په چیرې یې؟ په هوایي میدان کې؟ هو صاحبه دلي ته روان یم. د دلي څخه چې څه وخت راورسېږه بیا ما ته زنګ راووه. زه و میدان ته درځم. څه کیسه ده صاحبه؟ دولت و تا ته یې ونه نمره درکوي. او وایي صاحبه تاسو هم؟ زه دې د هوایي میدان څخه دا و نمرې ته ورولم. سمه ده صاحبه، مننه. دوې ورځې وروسته منا د هوایي میدان څخه بیا هم خپله نمره وښکاره کوم. ډېر ځیرک قومندان دی، هر څه په احتیاط سره کوو. تاسو خپل بندوبست وکئ. مسافرینو څخه موږ دا هیله کوو چې تاسې ټوله د تګ آمادګي ونیسئ. هنرمنده تا خو زما زړه وګټي یاره. ولې مه شرموې ورورکه؟ ستا توپنچه ووایي زه بیا نو چیرې یوسم یاره؟ سپېتاتونه در په غاړه کړې په بدل کې څه درڅه وغوښته. ګوره هنرمنده راجا هر څونه غټه غلطي بخښلی سي خو چمباز ته هېڅکله بخښه نه کوي. مرګ حقیقت د هغه دی سیاست د وفادارۍ ثمره بس د هغه ده. د نن څخه د اتر پردیش د ارامتیا مسؤلیت ستا دی. ته چې کله هوایي میدان ته ځې نو ارون سنګ تا وژنې. تر هغه وروسته موږ ارون سنګ وژنو. د هغه پلان دی ورورکه. د کوم دولت دپاره چې ته خپل سر قربانوې هغه دولت ته ستا ایمانداري د سپسخل معلومیږي. ته به مامور کې ولس به راوپارېږي او د هغو د قرارولو دپاره به دوی تا مړ کړي. زما کار دا و چې راجا ختم کم او راجا به حتما ختمیږي. دلته ستاسې ژوند هم په خطر کې دي. تاسې ټوله هم زما سره راځئ. ورورکه زه ستا د احسان زه نه، هر څه خدای پاک کوي. ودرېږه.
تیاره سړی د ژوند د باسي او وایي ما ستا لاس ولې نیولی دي صاحب مهرباني وکړئ کښېنئ هیله کوم تاسو زه د کښېنئ هندارې خواته کښېنم اوس خو نو دا بیره راسه لرې کړه